بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې د روغ او جوړ اوسئ. او تېر شوی درس مو په جغرافیه کې چې ګرانو زده کوونکو مونږ تېر درس په جغرافیه کې د اروپا د اقلیم یا آب و هوا په اړه ولوسته چې په اروپا کې چې یعنې ګرانو زده کوونکو مونږ د دې په اړه ولوسته چې اروپا خپله په یو معتدله شمالي سیمه کې پرته ده، خو د دې سره چې دا خپله معتدله سیمه کې پرته ده، خو د دې ترڅنګ څلور نور اقلیمونه هم درلودل چې موږ د هر یو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو. د دې په اړه پوه شو چې کوم اروپایي هېوادونه د څه ډول اقلیمونو څخه څه ډول اقلیمونه لري. نو هیله مند یم چې تاسو تېر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسئ او د دې ترڅنګ کومه کورنۍ دنده چې ما تاسو درکړې وي هغه باید په سمه توګه سرته رسول اوسېږي. نو راځئ چې ګرانو زده کوونکو نن موږ خپل نوی درس د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهېږئ. نن ګرانو زده کوونکو موږ د اروپا د سیاسي جغرافیې په اړه لولو چې که تاسو له یاده نه یې وتلي، موږ د جغرافیې په اووم ټولګي په تېرو لوستونو کې موږ ولوسته چې خپله د همدا سیاسي جغرافیې په اړه ولوسته چې خپله سیاسي جغرافیه چې ته ویل کېږي، او د دې ترڅنګ په دې د آسیا، ځکه چې موږ په تېر کتاب کې د اووم ټولګي په کتاب کې موږ د آسیا قاره د آسیا د لویې وچې په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې بیا دا هم موږ پکې ویلې چې د آسیا سیاسي جغرافیې له لحاظه څرنګه ده، یعنې موږ د آسیا د سیاسي جغرافیې په اړه پوه شولو. نو اوس راځو ګرانو زده کوونکو د اروپا د سیاسي جغرافیې په اړه لولو. نو د اول د ټول نه د مخکې باره زده ده چې آیا ګرانو زده کوونکو تاسو په یاد ده چې سیاسي جغرافیه څه ته ویل کېږي؟ آفرین، زه پوهېږم چې تاسو په یاد پاتې شوی ده، خو بیا که خامخا تاسې سیاسي جغرافیه له یاده وتلي، تاسو کولی شئ چې خپل تېر ویډیوګانو ته مراجعه وکوئ او د تېرو ویډیوګانو په کتلو باندې سیاسي جغرافیې په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ، او یا هم د نن ورځې په درس لوستلو باندې به تاسې پوه شئ چې سیاسي جغرافیه څه ته ویل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو موږ ویلي چې سیاسي جغرافیه هم د جغرافیې د علم یوه څانګه ده. لکه څرنګه چې موږ وایو چې جغرافیه ډېر څانګې لري، مثلا طبیعي جغرافیه ده، اقتصادي جغرافیه ده، بشري جغرافیه ده، همداسې سیاسي جغرافیه ده. سیاسي جغرافیه هم د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د څه شي په اړه، د یو هېواد، د یو لوی وچې، د یو براعظم، د څه شي په اړه، د شاوخوا د څلور خواو او د سرحدونو یا پولو په اړه څه کوي موږ ته په بشپړ ډول نړیواله توګه او په داخلي توګه موږ ته څه کوي معلومات راکوي. همدغه ته سیاسي جغرافیه ویل کېږي چې اوس هم موږ د اروپا د سیاسي جغرافیې په اړه لولو. نو ګرانو زده کوونکو اول د ټول نه د مخه موږ په دې پوهېږو چې د اروپا پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو څخه ده، یعنې موږ په دې پوهېږو چې اروپا د پخوا څخه د دریو لویو وچو څخه یو هم څه ده، یو هم اروپا ده، چې دا ګرانو زده کوونکو اروپا چې دا ګرانو زده کوونکو د شمالي نیمکرې او شمالي ارضالبلد په څو درجو کې په 15 او 80 درجو کې موقعیت لري، او د دې ترڅنګ بیا د ختیځ طول البلد 80 او د لویدیځ طول البلد 25 درجو کې څه ده دا موقعیت لري. له یاده مو نه باسئ چې خپله اروپا په د شمالي نیمکرې او شمالي ارضالبلد کې په 15 او 80 درجو کې ده، چې د ختیځ طول البلد 80 او درجو کې او لویدیځ طول البلد څو ده 15 درجو کې ده. چې بیا ګرانو زده کوونکو موږ راځو اروپا ته، کومه خواته ختیځ لوري ته. د اروپا په ختیځ لوري کې هماغه لرې ترینه نقطه کوم ځای نه دی، یعنې چې اروپا نه ډېر زیات لرې ده، خو بیا څومره چې لرې اوسېږي بیا هم د اروپا د لوی وچې په لوی وچه کې شمیرل کېږي، یعنې اروپا دننه اوسېږي خو ډېره زیاته لرې نقطه د ختیځ ډېره لرې نقطه د اورال غرونه او د اورال سیند ده. په یادو لرئ چې په اروپا کې د ختیځ ډېره لرې نقطه کوم یوه نقطه ده، د اورال غرونه او د اورال سیند ده. او ګرانو زده کوونکو لویدیځه برخې ته یې راځو. د لویدیځې برخې هماغه لرې ترینه نقطه په اروپا کې د آیسلنډ لویدیځه برخه ده. آیسلنډ هېواد خپله هم د اروپایي هېوادونو له جملې څخه ده چې د اروپا په لویدیځ کې پروت ده، خو د اروپا په لویدیځ کې هغه نږدې هېوادونو له جملې څخه نه ده، د ډېرې لرې نقطو له جملې څخه دی. او په شمال کې د اروپا په شمال کې لرې ترینه نقطه د اروپا لرې ترینه نقطه کوم هېواد ده، د ناروې هېواد ده. ګرانو زده کوونکو کوم هېواد ده، د ناروې هېواد. او جنوبي نقطه په جنوب خوا کې لرې ترینه نقطه د اروپا څه ده، د کریت ټاپو وزمه ده. چې ګرانو زده کوونکو دا یعنې که چیرې تاسو نه پوښتنه کېږي چې د اروپا په لویه وچه کې ختیځ لوري ته، لویدیځ لوري ته، جنوبي لوري ته کوم او شمالي لوري ته لرې ترینه نقطې کوم یوې دي، تاسو به ورته څه وایئ؟ تاسو وایئ ختیځ خوا ته د اورال غرونه او اورال سیند ده. لویدیځ برخه کې د آیسلنډ لویدیځه برخه ده، او د دې ترڅنګ شمالي برخه کې د ناروې هېواد ده، او جنوبي برخه کې د کریت
ټاپو وزمه ده چې دا د اروپا ډېرې لرې نقطې دي چې یعنې اروپا کې شاملېږي خو ډېرې زیاتې د اروپا نه څه دي لرې دي په شاوخواګانو کې چې خپله ګرانو زده کوونکو تاسو ګورئ چې ختیځ ده یو خوا لویدیځ بله خوا شمال بله خوا او جنوب بله خوا موږ ته دا همدغه سیاسي جغرافیه موږ ته د څلور خواو په اړه څه کې موږ ته معلومات راکوي چې تاسو اوس هم ولیده چې د اروپا په لویه وچه کې په څلور خواو کې کوم ځایونه ډېر لرې نقطې دي او کوم ځایونه پکې موقعیت لري. د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو بیا راځو چې ته موږ وویل چې د سیاسي جغرافیه کې موږ د سرحدونو د یوه لویې وچې د سرحدونو په اړه هم وایو چې اوس راځو پولې یا سرحدونو ته. خو نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو سرحدونو ته. موږ په دې پوهېږو چې اروپا د نړۍ له دریو خواو څخه چې ده له دریو خواو څخه د اوبو له لارې څه سوي د اوبو په واسطه راچاپېره سوي یعنې د اروپا درې خواوې ټولې اوبه دي فقط یوه خوا یې څه ده وچه ده چې بیا ګرانو زده کوونکو د اسیا د لویې وچې پر پرتله کوچنۍ ټاپو وزمه ده یعنې آسیا د اروپا نه لویه ده ولې اروپا څه ده د اروپا لویه وچه د نظر په آسیا لږ کوچنۍ ده. او د دې ترڅنګ چې موږ په تېرو لوستونو کې دا هم ویلې چې د اروپا په شمالي خوا کې منجمده سمندر ده د جنوب له خوا د مدیترانې سمندر پکې شتون لري تور سمندرګی کسپین سمندرګی او ختیځ خوا ته د آسیا په لویې وچې پورې مربوط کیږي او د دې ترڅنګ چې د اورال سیند او اورال غرونه پکې څه دي دواړه سره بیلوي او یو بل سره څه کړي بیل شوي دي. یعنې ګرانو زده کوونکو موږ په دې پوهېږو چې د اروپا په څلور خواو کې کوم ځایونه موقعیت لري. اوس راځو د اروپا د پولو یا سرحدونو په اړه لولو چې ګرانو زده کوونکو په سرحدونو کې موږ دا معلومات موږ ته راکوي چې د اروپا لویه وچه د سیاسي واحدونو شمېر څو ده 40 هیوادونو ته رسیږي 40 هیوادونو ته یعنې په اروپا کې مجموعاً چې ټول تقریبا موږ سرجمه کړو 40 هیوادونه پکې څه دي شتون لري چې د دغه 40 هیوادونو له جملې څخه 100 هیوادونه 9 هیوادونه په وچه کې دي یعنې اوبو ته لاره نه لري. چیرته دي ګرانو زده کوونکو په وچه کې دي او اوبو ته کومه لاره نه لري. او د دې ترڅنګ چې دغه هیوادونه چې اوبو ته لاره نه لري کوم هیوادونه دي سویس صبرستان مقدوني اتریش او داسې نور هیوادونه دي چې د اروپایي هیوادونو له جملې څخه ځي خو د اروپا هغه هیوادونو له جملې څخه ځي چې اوبو ته لاره نه لري یعنې وچه کې دي چې یعنې موږ وایو د اروپا په سرحدونو کې موږ مطالعه کوو د سرحدونه موږ دا لاسته راوړو چې په اروپا کې 40 هیوادونه شتون لري چې په 40 کې 9 دانې په وچه کې یعنې اوبو ته لاره نه لري چې مثالونه هم ما دلته تاسو ته درکړم. نو دا ګرانو زده کوونکو د اروپا د سیاسي جغرافیې په اړه لږ معلومات چې موږ اول کې د اروپا څلور خواوې ولوستلې چې لرې ترینه نقطې کومې دي وروسته له دې د اروپا د سرحدونو په اړه پوسلو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د کتاب په 22مه صفحه کې دلته موږ ته د مطالعې لپاره اضافي معلومات درکړی ده چې مخکې له دې نه چې ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته تشریح کړم تاسو خپله هم دا کور کې یو ځل ځان سره ووایئ د دې لپاره چې که غواړئ چې تاسو معلومات د اروپا د لویې وچې په اړه بشپړ اوسیږي او د اروپا د لویې وچې په هکله تاسو په بشپړ ډول معلومات ولرئ نو تاسو کولی شئ چې د کتاب هغه اضافي معلومات هم څه کوئ په سمه توګه ولولئ او یو څه ورنه زده کوئ. چې دلته ګرانو زده کوونکو د مطالعې لپاره اضافي معلومات کې موږ ته د اروپا اتحادیه راکړې. د اروپا اتحادیه ګرانو زده کوونکو داسې یو اتحادیه ده چې په 1950 میلادي کال کې رامنځته شوه. دا څه رقم اتحادیه ده ګرانو زده کوونکو دا هغه شی اتحادیه ده چې په لومړي کې بلجیم لویدیځ آلمان هالند فرانسه ایټالیا غړي هیوادونه ول یعنې په لومړي کې اروپا داسې یو اتحادیه په 1950 میلادي کال کې رامنځته کړه چې په ده کې بیا دغه څو هیوادونه سره یو ځای شول او دغه هیوادونه د دغه اتحادیې له غړو له جملې څخه خو وروسته بیا له دې نه چې یعنې کال په کال کې د هیوادونو شمېر زیاتېده د بالاخره چې اوس موږ یعنې تقریبا ګورو د اروپا په اتحادیه کې تقریبا 29 هیوادونه لري چې د دې لپاره یعنې دغه د اروپا اتحادیه د څه لپاره رامنځته شوې ده او څه موخه لري. ګرانو زده کوونکو د ده موخه دا ده چې اول د ټول نه د مخه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د مالي او اقتصادي مرستو لا زیاته پراختیا یعنې کوم هیوادونه چې دکې یعنې یو غړي دي یو بل سره باید په څه شي په کومه برخه کې یو بل ترمنځ د مالي او اقتصادي د مرستو لا زیاته پراختیا یعنې خپل هم د اقتصاد دغه هیوادونه چې دغه اتحادیه کې ګډون لري د یو بل سره مرسته کوي تر څو چې د خپل د هیواد د اقتصاد کچه څه شي کې لوړه کړي. او د دې ترڅنګ بیا بله موخه دا ده ګرانو زده کوونکو چې په دفاعي او بهرني چارو کې ګډ سیاست رامنځته کول یعنې
ام په دفاع کې چې مثلا کوم هیوادونه غواړي چې یو بل نه ځان خپل د هیواد نه دفاع وکړي د نورې د پردیو هیوادونو په مقابل کې، دغه هیوادونه چې د اروپا په اتحادیه کې شتون لري دا کولی شي چې بیرته د دغه هیواد ملاتړ وکړي او په سیاسي بحثونو کې ورسره چې وکړي ګډون وکړي. بله موخه یې ګرانو زده کوونکو دا ده چې د ګډون کوونکو هیوادونو دننه په عدلي چارو کې مرسته چې یعنې په هر لحاظ عدلي چارو کې ورته څه کوي مرسته کوي. او بیا ګرانو زده کوونکو راځو په 999 میلادي کال کې د غړو د هیوادونو ترمنځ راکړو ورکړو او بانکي معاملو کې د اروپایي پولي واحد یو څه شو یو رواج شو، یعنی ځکه چې دغه اتحادیه چې رامنځته شوه د نه وروسته ټول هیوادونه یو بل سره داسې رابطې رامنځته کړې او یو بل سره راکړه وکړه نو د دې لپاره بیا اروپایي پولي واحد د دې په منځ کې څه شو یو رواج باندې پیدا شو چې د اروپایي سیاسي واحدونو چې دي په لاندې ډول ویشل شوي دي. یعنې په اروپا کې کوم سیاسي واحدونه چې دي هغه یو ګرانو زده کوونکو که د اروپا په شمالي هیوادونو ته رسو چې د اروپا په شمالي هیوادونو کې سویډن ده، ناروې ده، فرلاین ده، آیسلند ده او ډنمارک ده. که ګرانو زده کوونکو د اروپا په جنوبي برخه کې رسو ایټالیا ده، یونان ده، د یونان ترڅنګ اسپانیا، پرتګال او داسې نور هیوادونه دي. که د اروپا په ختیځ خواته رسو یعنې د اروپا ختیځ اروپا هیوادونو ته د هیوادونو کې روسیه ده ګرانو زده کوونکو، سپینه روسیه ده او اوکراین ده. او د دې ترڅنګ د لویدیځ اروپایي هیوادونو ته هغه هیوادونه دي چې لکه آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند، بلجیم او داسې نور هیوادونه دي. او د منځنۍ اروپا هیوادونه کوم یو دي ګرانو زده کوونکو؟ اتریش، پولند او داسې نور هیوادونه دي. دا ګرانو زده کوونکو ټول هیوادونه هغه هیوادونه دي چې اروپایي هیوادونو له جملې څخه ځي، خو دا بیا د مثلا د اروپا په شمال کې کوم هیوادونه راځي، د اروپا په ختیځ کې کوم هیوادونه راځي، په لویدیځ کې او په منځنۍ برخه کې او په جنوب کې کوم هیوادونه راځي. دلته تاسو ته معلومات درکړه تر څو تاسو د دغه درس پر زده کول باندې لا نور معلومات هم د اروپا د سرحدونو په اړه پیدا کړئ او زده کړئ. نو د دې سره ګرانو زده کوونکو زموږ درس هم دلته پای ته رسیږي. دا نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ چې تاسو باید پرې بشپړ ډول پوه سوي اوسیږئ، معلومات مو ترلاسه کړي اوسیږي. په یاد ولرئ چې کله د یو چیرته د سیاسي جغرافیې څخه بحث کیږي تاسو په یاد ولرئ چې هغه بحث د یو هیواد د یو لویې وچې د څلور خواو او د سرحدونو په اړه چې نن موږ هم د اروپا د څلور خواو د لرو نقطو د څلور خواو په اړه چې کوم ځایونه پکې پراته دي او د دې ترڅنګ د سرحدونو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو چې هیله یم تاسو هغه نننی درس په سمه توګه زده کړی اوسیږئ. لاړ باسو د کورنۍ دندې په لور تاسو کورنۍ دنده دلته څو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېره اسانۍ سره جواب ورکړئ. بیرته یې ماته په کومنټونو کې راولېږئ ځکه چې تاسو اوس د اروپا د سیاسي جغرافیې په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو. کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېره اسانۍ سره جواب ورکړئ. بیرته یې ماته په کومنټونو کې راولېږئ. او د دې ترڅنګ که غواړئ چې د جغرافیې درس په سمه توګه زده کړئ نو یوازینی کار چې تاسو ته لازمه ده تاسو باید د جغرافیې نوی درس چې ګرانو زده کوونکو زموږ د جغرافیې نوی درس د اروپا د بشري جغرافیې په اړه ده چې د متن د مخه نه دفعه راخله ولولئ تر څو چې زه تاسو ته راځم د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو وشئ کولی چې د نوي درس مطلب او مفهوم په سمه توګه واخلئ. او د دې ترڅنګ که غواړئ زموږ د نور درسي ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ تاسو باید څه وکړئ؟ تاسو باید زموږ ویډیوګان لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه تاسو ته راځم او د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په الله پاک سپارم. الله په امان.